د تاسو مسایل چې زه کوم کلي ته دغه علاقې ته راځم دا ماته د کوواټ ټولو کې پسمانده علاقه ده ولې چې اوس اورېدلې د اوبو مسله نه ده حل یا بجلی شو یا ګیس شو یا سکولونه شو یا کالجونه شو دا خو ډېر لرې خبره ده نو دې څه وجوهات دي د الیکشنونه شوي دا سوچ تاسو ته پکار ده چې هر ټایم الیکشنونه وشي مو ووټ ورکو نو مو دا پسمانده ولي یو دې څه وجوهات دي ولې چې الیکشن کې دا ووټ تاسو چې دا کنه دا تاسو یو غیر ذمہواري ګڼو او تاسو چې بس کا الیکشن دا راشه که خپل یار دوست ته ورکې خپل دوست درته څوک وایي یا څوک خپل درته وایي یا یوه پارټي یا بل پارټي خو د دې اهمیت باندې تاسو نه یو پوهېږئ تاسو دې دا چې سکول کې ټیچران وي تاسو سکول غواړو هغو ته تنخواه میلاویږي نو تنخواه ملک ته چېرته نه راځي تاسو چې کالجونه غواړو هغو ته هغه تنخواه به میلاویږي او کالج په کومه پیسې راځي دا کوم ځای نه ملک ته راځي داسې د تاسو په دغه علاقې کې ما ملګري دا وړو خبره وکړه چې سبسډي دې راشي نو دا سبسډي د سرکار پیسې ورکوي دا چېرته نه راځي ته چې د سرکار نه هر شی غواړې د سرکار ته د پیسه څه مشین خو نه ده چې د نوټونه چپوي سرکار ته د پیسه راځي تاسو چې کوم تاسو کې به څوک چا ټیچري کړې وي چا تنخواه اخلي هغه نه ټیکس کټ کېږي داسې موږ کاروباریان خلک چې ده موږ روزګار کوو بیا موږ ټیکس ورکوو سرکار په هغې باندې دا نظام د ملک چلیږي ټول او همیشه چې تاسو ووټ ورکړی ده که نه چې زه څومره وړوکی ستر شوی یم هغې کې اکثریت تاسو داسې خلکو ته ووټ ورکړی چې هغو سره ټیکس ورکوي نه هوټل هم شته پلازې هم شته پمپونه هم شته بسونه هم شته هر څه شته خو چې کله ټیکس خبره راشي الیکشن کمیشن کې چې مو الیکشن ته زه ولاړ یم نو ما خپل ټول جایداد هم پکې لیکلی بیا 15 کالو ما دا لیکلي چې ما هر کال څومره ټیکس ورکړی ده ما سره ولاړ ملګري چې دي هغو هم ورکړي خو هغو لیکلي چې موږ ټیکس نه جمع کوو که داره غټ کاروبارونه یو استاد بغیر ټیکس تنخواه نشي اخیستی نو اربونو روپو روزګار والا چې ټیکس نه ورکوي نو تاسو ته به څنګه کارونه کیږي بیا تاسو هغو ته راټولېږو چې څه تربور مې دیلی ده زه دیلی یم زه سټیشن وګټم بس ملګرو سره سټیشن ګټل نه ده دا خو د ملک تقدیر خبره ده دا د ماشومانو مستقبل خبره ده دا زموږ خویندو میندو په کور کې ناست دي هغو مستقبل خبره ده دا خو داسې نه ده که نه چې د کوم سړی د بغیر خېټې ده کوم سړی چې دا هغه ضروریات نشته که عالم ده که استاد ده که ټیچر ده که پولیس والا ده که پروفیسر ده هر چا ضروریات کور کې شته بچي دي کور والا ده اخراجات دي او دغه اخراجات چې دا چې سرکار چلی نو د ملک نه چلیږي تاسو چې دا توقع کوو چې مو خدمت دی وشي خو چې یو سړی روپۍ ټیکس نه کوي سرکار نه غلا کوي نو تاسو ته به څه کار کوي زه تیر ظالم چې د په علاقو ګرځېدم ما ورته وویلو تاسو ته چې د جهانګیر ترین بعد زه 2 نمبر ټیکس ورکوم نن زه اول نمبر ټیکس ورکوم چې زه د سرکار ټیکس نه غلا کوم نو د تاسو حق هم غوښتی شم چې زه سرکار ته پیسې جمع کوم په خپل روزګار محنت کوم او د سرکار چې په ما کومې ایسا کېږي زه ورکوم نو بیا زه تاسو حق د پر هم د جنګ کوی شم خو چې یو سړی اوله ریستا ته راشي داسې او تاسو ورته په کاټونو ناستو او را دا یی چې زه خو سرکار نه ټیکس غلا کوم خو تاسو ووټ راکړو زه به خدمت وکړم نو دا ممکنه نه ده تاسو کلي کې دل خدای نه خواسته یو غالي تاسو غنم پټوي نور څه پټوي بزامزا پټوي او بیا تاسو داسې راټول کړي او بیا تاسو ته چې ما ته ووټ راکړو زه به تاسو خدمت کوم کوی شي نو داسې معنی پیم هغه شی ده چا کاغذونه جمع کوي چې زه سرکار نه ټیکس غلا کوم او بیا تاسو ووټ ورکوو نو دا خو زه نه په دغه علاقې او په د خلکو په ذهن زه نه پوهېږم دا بجلی ما راوړې ګیسونه مې راوړو چې چا علاقې ته څه کېدو خو د هر علاقې ما حصه وکړه خو ما تاسو نه ووټ نه وغوښتی خو ما ته یو شوق مې او جذبه وه چې الله مخلوق خدمت وکړم او کله چې ما دا کولو ما بیا چا الیکشن ته چې ودرېدم چې بس ما ته څه ضرورت ده زه به کور کې ناست وم او ټول خلک به ما دپاره ووټ غواړي ولې چې دو کور کې ناست وو ما دو د خدمت کړی ده دو پوه نه وو ما ورته بجلي سامانونه راوړي دو پوه نه دي ما ورته ګیسونه کړي دو پوه نه وو ما ورته ریلوې بحاله کړه خوشحالګړ پل مې ورته جوړ کړو ګرلز یونیورسټي مې ورته جوړ کړه سټیټ لایف ریجنل آفس مې ورته راوستو پی ټي وي بوسټر مې ورته راوستو نوکاروس اسباب مې ورته جوړ نو ما ویل زه خو به کور کې ناست وم بس دا ټول خلک به منډې وایي چې الله عباس ودرېدو چې موږ ټول چې دا راشي چې دا بقایا مهندس علاقو ته ګیس هم ورسي اوبه هم ورسي او دا ټول کوواټ ښایسته شي
ما ته خو څوک چا منډې ونه والې بیا څوک دیلې څوک ورې تربور دیلې یار دیلې دوست دیلې دا پارټي دیلې دا دیلې دا ووټ د خدمت ته او دا ملک امانت ته یاد لرو دا که تاسو غلط استعمالو که نه هغه سړی که غلا کوي که نه تاسو ورسره شریک یاد لرو دا یوه خبره دا سوچ کو چې ووټ اچو چې آیا که سړی غلط کارونه کوي موږ به په هغه سره شریک وو په دې کې ولې تاسو هغه د مخلوق ذمهوار جوړو چې د مخلوق د خدمت ذمهوار یې ګڼو نو دې ته سوچ او فکر پکار ده چې څه غلط دي او څه ټیک دي دا نشته چې ما ته ګاډی رانغلو ما ووټ ونه چلو پولینګ سټیشن لري دا خو د دغه ملک د جوړېدو شی ده په دې باندې د راتلنو بچو مستقبل د زه چې کوم کلي ته اوس دی لزم اوبو مسله ده الله به خیر کړي دا اوبو مسله به درته حل شي دا به وشي دا به الله به کوي زه به درته وکړم خو دا اوبو مسله نه ده دې زراو مسلې نورې دي کالجونه دي روزګار ده او د دغه ملک دغه ټایم ډېر بد حال موږ خپله جوړ کړو چې هر ټایم مو ته ووټ چانس میلاو شي موږ خراب کړو هر ټایم ووټ چانس میلاو شي تاسو سوچ وکړو تاسو چې څومره ممبرانو تاسو نه ووټ غوښتي که نه دو ټولو ته ما ګیس راوسته تاسو امیینګانو ته او ام پیګانو ته هغه خپل کورونو ته هم ګیسونه نه دي لګولي ما ورته لګولي ګوهر بای کور ته ما لګولی شهریار کور بای ته ما لګولی ام پی ایګانو کورونو ته ما لګولی ناظمانو کورونو ته ما ګیس لګولی نو هغې نه بعد بیا څه پاتې شو خو یو شی ده ما ته ووټ وخته نه رسي چې دا څنګه تاسو ووټ اچو د خدمت کوی شم خو دا نه یم پوه چې دا ووټ دا ټول کلي اتفاق څنګه جوړیږي او دا څنګه ټول یو ځای کیږي او بیا دا څنګه سړی منتخب کوي په دې نه پوهېږم دا یې ما نه ده زده نو دې دپاره تاسو ته سوال کوم چې الیکشن پرې منډې تنډې ووایو که څوک خفه یا راضي کو چې ډېر عمر مو دا ملک ووټ ضایع کړو چې دې پرې ضایع نه کړو چې ما کومې خویندې کورونو کې ناستې دا بچي دي چې دا خو دې ته نه وي ناست چې اوبه نشته بجلي نشته ګیس نشته او دا مشکلات نشته چې دو ته خو خیر ورسي که نه که مو څه غلطي کړي دي ومو کړي اوس مخکې خو غلطي مه کوو که نه خفه کېږو ماما مشران یې چې خدای دې هغه ړوند هم وایي چې 2 ځلې په لیارې غورځي نو موږ خو 50 ځلې وغورځېدلو ټیک شو که نه نو زه امید کوم درنه کارونه مې درته کړي دي په پاکستان کې داسې سړی نشته چې هغه اول کورونه کوي بیا ووټ ته ودرېږي خلک ورته چې ووټ راکړو بیا مو به خدمت کوو نو ما ته خو د ګرځېدنو ضرورت نه و پکار چې داسې ټول راتلی او راته ویلی چې بسه دلې مه راځه بس دا کلی پوهېږي او مو پوهېږو هر کلو والا راتلی نو داسې به دا ملک ټیکېږي او که مو وایو چې نه ما بچي دي ما هغه ده دا بچي به دې ته واله خوشحالي چې ملک ښیي چې ملک آبادي تو بچو ته به آبادي راځي چې ملک تباهي تو بچو ته آبادي نشي راتلی صحیح ده که نه نو امید کوم چې دا کومه پر الیکشن د کینو به نه خپل پردي یور دوست هر څه دا د خالي دا ووټ چې ده که نه دا د پاکستان ده او دا ووټ د خدمت ده ټیک ده که نه نو انشاءالله خدمت به کوو ګوره دا مونځ کوو که نه د عالمان صاحب په زیات پوهېږي کاریان دا چې ټول ټایم عبادت کوو تلاوت کوو دا تاسو جنت دپاره کوو الله راضي کولو دپاره کوو دې باندې خالي جنت میلویږي دغسې د ګناهونې خو د خدمت سره الله میلویږي او چې الله درته میلاو شو که نه دنیا او آخرت مو ټیک دي نو دا لږ ټایم به ورکو الیکشن پرې دا خدمت ته ډېره مهرباني